د لوی او بخښونکي الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي نامه د ملي ټلویزیون لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. ګرانو او قدرمنو لیدونکو، نن مو خپرونه کلا ښار ته ځانګړې کړې ده چې د کلا ښار له هټیوالو سره به د نرخونو د کنټرول په اړوند خبرې کوو. تاسو هم د خپرونې تر پای شیبو ملتیا را سره وکړئ او خپرونه تر پای شیبو را سره وګورئ. دردار لاړه مخفه مې نکړه زندګي ښکلې وپوره مې نکړه زندګي ښکلې وپوره مې نکړه زندګي ښکلې وپوره مې نکړه دردار لاړه مخفه مې نکړه د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. په کلات ښار کې یو نن موضوع ټاکلې د نرخونو کنټرول ته چې د کلات ښار هټیوال دکانداران کسب کارانو سره خبرې کوو. یو دکان ته راغلی چې له دکاندار سره به خبرې کوو. تر هر څه د مخکې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. تاسو نوم؟ السلام علیکم، ما نوم خان محمد ده. خان محمد وروره، څومره وخت کېږي تاسو په کلا ښار کې دغه دکانداري کاروبار کوئ؟ 2 کاله کېږي چې دکان پاله کړی پیشن فروشي کاروبار. که دا راته ووایاست دا پیشن شیان له کوم ځای څخه راوړئ؟ کندهار له کابل له کوم ځای څخه راوړئ؟ نو اکثریت شیان له کابل راوړو او ځینې بیا له کندهار راوړو. ډېره سودا چې راوړو هغه له کندهار راوړو. ګران دي ارزانه دي؟ که دا راته ووایاست پیشن کې کوم شیان تاسو راوړئ او لیدونکو ته معلومات ورکړئ. ښه دي، نرخونه یې اوس کنټرول دي. د افغاني د په خاطر باندې اوس نرخونه ډېر کنټرول شوي دي. خان ورور، زموږ نن موضوع ټاکلې ده د نرخونو کنټرول ته. که دا راته ووایاست چې نرخونه څنګه دي د پخوا په پرتله شیان ګران دي ارزانه دي؟ ښه دي نرخونه، خو دا یو ځای ده نرخونه چې افغاني که کښته شي که پورته شي که ډالر کښته شي که پورته شي د دې ځای خلک داسې دي هغه نرخونه په هغه ځای باندې ولاړ دي، هېڅ فرق نه ورکوي. که دولت باید متوجه شي دې ته راولاړ شي. دا خلک کم خلک چې دي چې مثال دا نرخونه دلته نه کنټرولوي، د دولت لخوا باید کنټرول باندې وکړي. د ښاروالۍ څخه مو غوښتنه څه ده چې دوی هفتهواره پر دغه نرخونو باندې وګرځېږي او که نه وګرځېږي؟ مخکې مو تا یادونه وکړه چې که ډالر کښته شي که پورته شي نرخونه په هغه رقم روان وي. پرچون شیان اوړه دا ډېر ګران دي، قیمتونو کې فرق نه راځي. خو دکاندار که ډالر پورته وي او ډالر پورته شوی دی، که کښته وي خو هم کښته شو، نو دوی ولې فرق نه کوي راوځي؟ خو دا موږ د دولت دغه غوښتنه ده چې باید په هفتهواره باید وګرځېږي. په کوم نرخونه چې دي دا اوس ډالر کښته او پورته کېږي دلته بیخي هېڅ فرق نه ورکوي. یوه هفته کې یعنې که سړی ښاروال صاحب کوشش وکړي په هره ورځ هم باندې ګرځېدلی شي. که چیرې هره ورځنی نه کېږي، په هفته کې یو وارې چې په دې بازار کې په نرخو وګرځېږي د ټول بازار کنټرول دی په لاس کې اخیستلی شي. نو د ده څه هم دا غوښتنه ده، د ښاروال څه دولت څه هم دغه غوښتنه ده، باید راولاړ شي پوښتنه وکړي په شاوخوا بازار کې په خلکو باندې وګرځېږي، په دکاندارانو وګرځېږي، په هټیوالو باندې وګرځېږي. پوښتنه یې باید چې وشي. ډېره مننه چې زموږ سره خیر وشي. مننه. زندګي ښکلې وپوره مې نکړه زندګي ښکلې وپوره مې نکړه زندګي ښکلې وپوره مې نکړه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. په کلات ښار کې یو درملتون ته راغلی چې د درملتون له مسؤل سره خبرې کوو. تر هر څه د مخکې تاسو د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. تاسو نوم؟ زما نوم شفیق افغان دی. افغان صاحب، څومره وخت کېږي تاسو په مرکز کلات کې د درملتون فعالیت کوي؟ تقریبا 15-20 کاله به کېږدلې. ډېره مننه. افغان صاحب، نن موضوع ټاکلې ده د نرخونو کنټرول ته. که ډالر کښته شي که پورته شي نرخونه په هغه حالت دي، غوړي وریجې اوړه دا ټول شیان ګران دي. له اړونده ادارو څخه مو غوښتنه څه ده؟ ستاسو شیان هم دغه رقم په ډالرو په کالدارو په افغاني پسې اړه لري؟ یو خو دا اوس بهترینه خبره دا ده چې اوس خرید و فروخت ټوله په افغانۍ سو، نو دا ډالر مشکل حل سو، ځکه چې اوس که یو شی تاسو خرید کوئ هم په افغانۍ راځي او فروش هم بیرته په افغانۍ دی. نو دلته که دکاندار ته مثلا یو شی په 100 افغانۍ راغلی بیرته مخته په افغانۍ خرڅوي، نو په دې کې د ډالر موضوع منځته نه راځي. ډالر موضوع که راځي هم هغه په لوړه ساته راځي، ځکه چې موږ په ډالر خریداري نه لرو، موږ په افغانۍ خرید کوو، په افغانۍ فروش کوو. ځینې دکانداران شیان ګران ورکوي. په یوه دکان کې غوړي په یوه قیمت دي، په بل قیمت دي، اوړه دغسې وریجې د پرچون هر څه په یوه قیمت دي، په بل کې بل. د اړونده ادارو مو غوښتنه څه ده؟ غوښتنه مو دا ده چې په کنټرولي کې، ځکه چې که د چیرې یو خو دا د ډالر ثبات نه لري، ډالر په یو حال نه دی، که نن په 9 سبا په 8 دی، سبا 15 دی. دا یو غټ مشکل دی، عمومي مشکل دی. نه پوهېږم چې دکانداران دې هم دونه په دې کې متهم وي، ځکه چې که یو دکاندار مثلا په 80 کې خریداري وکړي، دا بل ورځ ډالر ویني په 15 نو دکاندار خو خرید کړی دا هغه څه په وکړي.
نو دا مشکل هم شته نو په دې نه پوهېږم هغه نو اړونده ادارې پوهېږي چې څنګه دا مشکل حل کړي باید په لوړه سطحه کنټرول کړي چې مثلا په لوړه سطحه واردات کېږي صادرات کېږي افغانستان ته هغه باید کنټرول کړي چې په څنګه نرخ په څنګه کیفیت کنټرول شي. ډېره مننه چې تاسو زموږ سره خبرې وکړې. ژوندی اوسئ الله دې غم مرکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایي. غازي انګار ستړی شوی وما د شپې ډېوه بله ومړه مینه کړه د شپې ډېوه بله ګران او قدرمن اورېدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې یو نن مو خپرونه د نرخونو کنټرول ته ځانګړې کړې ده. یو دکان ته راغلی چې دلته د موبایلونو موبایل فروشي ده. له د دکاندار سره به خبرې کوو. تر هر څه دمخه که تاسو د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ السلام علیکم. زما نوم قدرت الله سراج د زابل ولایت اوسېدونکی یم. ډېره مننه. سراج صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو په کلات ښار کې د موبایل فروشي دکان کوئ؟ داسې 6 کاله کېږي رښتین صاحب. 6 کاله کېږي. دا راته ووایاست چې یوازې موبایلونه دي که نور څه هم په دکان کې شته؟ نور ډېر شیان لیدل کېږي؟ رښتین صاحب رنګارنګ شیان شته، موبایلونه شته، امپیتریانې او په څنګ کې د کسخانې کار هم ورسره کوم. دا راته ووایه چې قیمتونه یې څنګه دي؟ ګران دي ارزانه دي؟ د پخوا په پرتله مو څومره ګران کړي دي؟ پخوا چې په مثال یو ګروپ په 13 افغانۍ اوس په 500 ده. پخوا به د تلیفون پوښ په 20 افغانۍ په 13 افغانۍ اوس مو ګران کړی ده که ارزانه کړی؟ یا رښتین صاحب هر شی خپل قیمت لري. زموږ حساب سیده له ډالرو له افغانۍ سره ده. مثال چې ډالر پورته شي بیا نرخ پورته کېږي او اوس ډالر کښته شوی ده نو نرخ یې بیرته کښته ده. رښتین صاحب هر شی خپل قیمت لري. سراج صاحب ځینې دکانداران چې ډالر که کښته وي که پورته وي په هغه نرخ روان وي. اوس ډالر کښته شوی ده خو دوی بیا هم په هغه پورته نرخ روان دي. په یوه دکان کې یو شی په یوه بیه ده، په بل دکان کې په بل بیه ده. تاسو هغه کسان هغه دکاندارانو ته څه ویل لرئ او له اړوندو ادارو څخه مو څه هیله او غوښتنه ده؟ زموږ خو له اړوند ادارو څخه دا غوښتنه ده، اول مو له دکاندار څخه غوښتنه ده چې ادارې ته باید سړی څوک ځان دغه نه کړي، ځکه دا نرخ شی ماته معلومیږي چې مثال مخکې ما په 100 راوړی اوس یې په 80 او په 80 ماته مثال په مارکیټ کې راکوي. نو زه بیا ولې دا د پخوا په پرتله د پخوا په قیمت ورکړم؟ مثال ډالر پخوا په 90 اوس ډالر په 80 یا په 80 دا رقم کښته شوی ده. نو باید زوم نرخ راکښته کړم چې څونه وټه راکښته شوی ده. رښتین صاحب او له ادارو څخه هم دا غوښتنه ده، له ښاروالي له ټول څه سیسبیه څاري او بیا هم دغه ته ضرورت نشته ښاروالۍ. اوس ګوره ماته تر نن هم ښاروالۍ څوک نه ده راغلی، ځکه زه باید خپله په ځان کې دغه راوړم. دا سودا ماته ولې ارامه سي، که یوه روپۍ قرض ونه باید هغه متعدله ګټه وکړم چې ماته روا وي. هغه شان یعنی خوراکي مواد چې ګران دي ښاروالي څخه غوښتنه څه ده چې دوی پر وګرځېږي نه پر وګرځېږي؟ اوس موږ تاسو ډېره اړتیا خوراکي موادو ته ده. خوراکي مواد ورځ په ورځ قیمتونه لوړېږي خو ډالر کښته شوی دی خو بیا هم د دې قیمتونه لوړ دي. و رښتین صاحب هغه رقم ده. دا اوس بیا د غوړو ډبه بیه که د سټیټره هغه وخت غوړي دغه په 3300 مثال ډالر په 90 ولو، اوس ډالر په 80 او په 80 ده. هغه غوړي په هغه قیمت هېڅ فرق یې نه ده کړی. رښتین صاحب نو له ښاروالۍ څخه هم دا غوښتنه ده، له ښاروالي له همکارانو څخه پر د بازار باندې وګرځېږي، مثال نرخونه کنټرول کړي، دغه یې خو یې دا نه کښته کوي نه دغه کوي په خپل دغه په رقم په خپل مسلماني په دغه باندې، ځکه اوس هم په هغه نرخ لکه پخوا چې و هغه رقم ده، اوس هم هغه رقم هېڅ فرق یې نه ده کړی. ډېره مننه سراج صاحب زموږ سره خبرې وکړې. مننه رښتین صاحب له تاسو څخه مننه چې موږ ته هم د ارزښتمن وخت راکړئ. ګران او قدرمن لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه. په دې هیله چې د خپرونې تر پای شي به ملتیا وکړي، خپرونه کې راسره پاتې اوسېږئ، خپرونه راسره واورئ، بیا راسره وګورئ او ووینئ. موږ هم په کلات ښار کې یو، د کلات ښار له اوسېدونکو سره به خبرې کوو، د خپرونې تر پای شي به ملتیا وکړي. تر هر څه دمخه که تاسو د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه شمس الله هاشمي د زابل ولایت اوسېدونکی. هاشمي صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو په کلات ښار کې د پرچون کاروبار کوئ؟ تقریبا دغه 14-15 کاله کېږي دغه پرچون کاروبار کوو، دکانداري کوو. څنګه دي کاروبارونه مو؟ څنګه دي د پخوا په پرتله مو کاروبار څنګه ده؟ اوس خو انشاءالله کاروبارونه ښه دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله ولاړ دي. پخوا ډېرې معنا سوداوې ویلې راکړې ورکولې، ځکه شیان ارزانه ول، اوس یو څه فرق یې کړی ده. دا راته وایه چې زموږ موضوع ټاکلې ده د نرخونو کنټرول ته. شیان څومره ګران دي؟ د پخوا په پرتله پرچون شیان څومره ګران شوي دي؟ غوړي بوره دغسې دا شیان څومره ګران دي؟ د پخوا په پرتله ډېر فرق کړی ده، اوس ډېر ګران شوي دي له پخوا څخه. که ډالر لوړ سیم هم شیان ګرانې، که کښته راسي هم شیان ګرانې، ارزانه کوي یې نه، فرق نه ورکوي. له ښاروالۍ څخه هم دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي او خلکو ته شیان په ارزانه قیمت ترلاسه کړي. هاشمي صاحب ځینې دکانداران شیان په یوه دکان کې غوړي په
زر افغاني لاس لیټر په بل کې په 1100 په بل کې 500 دغه دکانداران تاسو غوښتنه لري هغه دکانداران څخه دا غوښتنه ده چې باید په یو نرخ ورکړي او د شهروالۍ څخه هم دا غوښتنه ده چې نرخنامه ورته وټاکي او د هر شي نرخ ورته کېږي نو باید ټول دکانداران په یو نرخ ورکړي. ډېره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې. خیر اسلام زندگی شکلی و پورا می نکڑا زندگی شکلی و پورا می نکڑا زندگی شکلی و پورا می نکڑا کاش دی ولاړه و دغرا. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلا ښار کې یو ګران ورور مې تر څنګ ولاړ دی. تر هر څه د مخکې تاسو د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ زما نوم احسان الله. په لومړي قدم کې د ملي راډیو تلویزیون کارکونکو اوریدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نوم مې احسان الله د زابل ولایت مرکز کلات اوسېدونکی. ډېره مننه احسان الله جان. په مرکز کلات کې څه کار کوئ؟ د خپل کار په اړه راته ووایاست. په مرکز کلات کې دغه ریډۍ مې ده، د میوې ریډۍ مې ده. ستاسو شیان څنګه دي؟ ګران دي ارزانه دي؟ نرخونه مو څه رقم دي؟ نرخونه مو د پخوا پرتله باندې اوس څه نه څه دغه بدلون کې راغلی دی. شیان مو ورځ تر بلې پورې ګرانېږي. پرچون شیان ډېر ګران دي، اوړه ډېر ګران دي. په هغو شیانو کې له اړوندو ادارو څخه څه غوښتنه لرئ؟ زموږ ستاسو ډېر اړین شیان لکه د پرچون شیان اوړه دي. زیات غوښتنه مو د ښاروالۍ څخه دا ده چې باید نرخنامې وویشي پر دوکانو باندې. ورځ تر بلې پورې شیان ګرانېږي. د پخوا په پرتله هغه ته مخکې چې تا کومه خبره وکړل چې ډالر که پورته شي که کښته شي خو په نرخو کې کم چینج نه راځي. نو زموږ د مشرانو څخه دا هیله ده چې راسي نرخنامې ورکړي او د شیانو په نرخو کې څه بدلون راولي. خلک غریبان دي، پیسې نه لري، ورځ تر بلې پورې کلدار هم خرابېږي. د زیاتو دکاندارانو څخه مو غوښتنه دا ده چې د کلدارو څخه استفاده هم ونه کړي، ځکه کلداره چې نن په یو نرخ رانیسو سبا هغه نرخ باندې نه چلیږي. کلداره کې مو زیات تاوان موږ ته رسېږي. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. نه خیر ستاسو. کلدار لاړه مخفه مې نکړه زندگی شکلی و پورا مې نکړه زندگی. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه چې راغلي د نانوایي له مسل سره خبرې کوو. تر هر څه د مخکې که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ السلام علیکم. زما نوم خان محمد شیرزاد د زابل ولایت اوسېدونکی یم. نانوایي مې کسب ده. ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې تاسو په کلا ښار کې د نانوایي کاروبار کوئ؟ شخصي کار زما شروع کړی دی د 15 کاله کېږي. تقریبا زما د کسب 20 کاله مکمل کېږي. زه د خپل کسب څخه ډېر راضي یم. خان استاد که دا راته ووایاست د نانوایي په برخه کې مو شاګردي کړې ده، پخوا مو خپله یو وخت د نانوایي شاګرد واست که نه واست؟ مننه. د 20 کاله ما تقریبا د شاګردي کار کړی دی. بعد د 20 کالو ما خپل نانوایي راایستلی ده چې اوس یې 15 کاله کېږي. داسې خاطرات د نانوایي په برخه کې پر راغلي دي چې ځینې وخت ډوډۍ در سره لوېدلې، تور لوېدلی، لاس لوېدلی، داسې وخت خاطره پر راغلی؟ ډېرې. پخوا خو اوس خو عصري ژوند دی، اوس خو ګاز دی. پخوا خو لرګي و لرګي دود به و، ګای به لرګي نه و صاف، ګای به تنور نه اوس. ډېر وخت به سره دا مشکلات به سره و، ډېر مشکلاتونه و پخوا. اوس خو ډېره وسایس وله ګاز سیستم دی، ټول سیستم سره برابر دی. نه شاګرد په دود دی، نه استاد په دود دی. ډېر موږ د خپله کسبه راضي دغه ګاز دغه څه ډېره مننه کوو. ډېره مننه. خان استاد نن مو موضوع ټاکلې ده د نرخونو کنټرول ته. که دا راته ووایاست چې څنګه دي تاسو اوړه راوړئ، ګاز راوړئ، قیمتونه یې څنګه دي؟ د پخوا په پرتله لوړ دي، کښته سوي دي؟ قیمتونه خو اوس د افغانیو په پرتله باندې لږ لوړ سوي دي. که څه فرق راځي پکښې کې دی وارې ډالرو ته حساب کوي، بیا کالدار ته حساب کوي، بیا موږ ته په افغانیو راکوي. نو لږ نرخونه لوړ دي د افغانۍ په باره کې اوس. نو دا چې خان استاد ډالر اوس کښته سوی دی، پخوا لوړ و، خو بیا هم هغه نرخونه دي. د ښاروالۍ او اړوندو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده چې دوی راووځي دغه نرخونه کنټرول کړي او که نه کړي کنټرول؟ ډېره مننه. د ښاروالۍ د ټولو کارکوونکو څخه دا هیله ده چې راسي دی هره ورځ نرخنامې د خلکو وګوري. نور د ښاروالۍ د موږ دغه هیله کوو چې د ټول بازاریان د ښاریانو دغه نرخنامې وګوري، د تربارې والا د وګوري، د مستو یو پاو مستې په 13 افغانۍ ورکوي. دوی باید ټول نرخونه کنټرول کړي، بیا موږ ته هم راشي، موږ ته نرخنامې راکړي. ټولو خلکو ته باید نرخنامې ورکړي. موږ د ښاروالۍ څخه دغه غوښتنه. دا راته وایي چې ستاسو د یوې ډوډۍ وزن اوس څونه ده؟ د ښاروالۍ له خوا څخه څومره وزن د یوې پخې ډوډۍ درکول سوی دی؟ موږ ته د ښاروالۍ د خوا څخه 180 ګرامه نرخنامه راکول سوې ده. یوه ډوډۍ پخه ډوډۍ 180 ګرامه، پخه ډوډۍ په 10 افغانۍ. یوه غټه ډوډۍ 380 ګرامه په 60 افغانۍ. نو موږ پر د ښاروالۍ په مطابق نرخ باندې موږ هغه رقم ډوډۍ خلکو ته ورکوو
تر اوسه کوم ډوډۍ کوم مشکل نه دی راغلی د ښاروالۍ د خوا څخه نه زموږ د خوا ډیره مننه خان استاد زموږ سره خبرې وکړې. مننه ورور ته شکر. زندگی شکولی و پورا می نکڑا زندگی شکولی و پورا می نکڑا زندگی شکولی و پورا می نکڑا چنار چه سوری نشڑل وما چنار چه سوری نشڑل کلا ښار له دکاندارانو کسبکارانو کلا ښار له اوسیدونکو سره خبرې کوو. یو ګران ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې تر هر څه د مخه د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ زما نوم محمد عمر د زابل ولایت د ارغنداو ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسیدونکی یم. ډیره مننه محمد عمر جان. څه وخت راغلی له خپلې ولسوالۍ څخه مرکز ته؟ نن راغلی یم داسې دلته مې څه نوکی کاروبار ولو بیرته ځم خپل ولسوالۍ ته خپل ځای ته ځم. هلته څه کاروبار کوئ؟ په څه کار مصروفه یاست په خپله ولسوالۍ کې؟ خپل ولسوالۍ کې خپله زه د مدرسې استاد یم هلته خپله استادي کوم سبقان وایم. ډیره مننه. نن مو موضوع ځانګړې کړې د نرخونو کنټرول ته. که دا راته ووایاست چې په کلا ښار کې نرخونه څنګه دي؟ شان ارزانه سوي دي ګران سوي دي او اړونده ادارې ورته راوځي پر وخت یې کنټرولوي او که نه کنټرولوي؟ زموږ له اړوندو ادارو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د خپل د ټول افغانستان د اړوندو ادارو څخه چې دا نرخونه کنټرول کړي او په خارجي اسعارو باندې شی ونه پلوري. باید چې هر څه اوس مثال یې درته وایم چې شی وړه درته راواخلم په 3000 افغانۍ باندې هم نه تمام 700 کېږي دی په 3200 ورکوي. باید د دغه پوښتنه وکړي یا کلدار ته حساب کوي یا کلدار هم بیا په داسې قیمت باندې وټکوي بیا بیرته افغانۍ ته اړوي. ډېر تاوان د ټولو مسلمانانو پکښې ده. ستاسو په ولسوالۍ کې څنګه دي؟ هلته شیان ګران دي ارزانه دي؟ هلته شیان ډېر پورته دي. دلته چې شاجوی له ولسوالۍ څخه بیا ارغنداو ولسوالۍ ته راوړي هلته شیان ډېر ارزانه وي مګر په ارغنداو کې یو په 1.5 باندې ګټه پوره شي. دلته تاسو له کلا ښاروالۍ څخه څه غوښتنه لرئ چې دوی نرخونه کنټرول کړي پر وخت ورته راوځي؟ کم نرخونه باید دوی کنټرول کړي؟ شیان ډېر ګران سوي دي. هر نرخ د هر شي چې موږ د کور لپاره ضرورت ورته لرو خو ټولو شیانو ته ضرورت لرو. که د ترباري شی ده که د غوړي دي که وړه دي که لوبیا ده که بل شی دا ټول دونه پورته سوي دي چې یو مخ ته تر حد ډېر لوړ دي چې باید پر هغه خپله اندازه باندې نرخونه ورته وځړوي. یو پوښتنه له شاپسې وکړي چې هر سوراب الله ته ورسي باید دغه نرخ معلوم کړي چې تا به دا وړه په څو ورکوې نن دې پلانی تا په څو واخیستلو. له هره سړي پوښتنه باید وکړي چې تا په څو د وړو والا تا دا وړه په څو درکړو غوړو والا ته څه پوښتنه وکړي چې تا په څو ورکړو او لا بله سړي پوښتنه وکړي چې اخیستې دي چې تا په څو واخیستو بیا سړی مجرم کې باید اضافه نرخ باندې ورته کښېږدي. ډیره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. راغلی یو چې د کلا ښاروال مولوي لطف الله لطفي سره به خبرې کوو. تاسو هم د خپرونې تر پای به مو ملتیا وکړئ. ښاروال صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ته سم یو جان مننه چې دلته راغلی یاست موږ ته وخت راکړئ او موږ سم خبرونه وخت راکړئ خبرونه سره وکړو. ډیره مننه. ښاروال صاحب د کلا ښار اوسیدونکي مو وغږول هغه وایي چې نرخونه ډیر لوړ سوي دي. شیان د پخوا په پرتله ډیر هر څه کې ډیر تغییر راغلی دی. خوراکي توکو کې ډیر تغییر راغلی دی. شیان ډیر ګران سوي دي. د ښاروالۍ له خوا څخه یې څارنه نه کېږي پر وخت نه ورته راوځي دوی کنټرول نه کوي. په دې اړوند تاسو یو کمیټه لرئ کمیټه مې جوړه کړې ده نه مو جوړه کړې ده پر وخت ورځئ نه ورځئ ښار ته؟ د دې دپاره خو موږ کمیټه جوړه کړې ده او تقریبا هره ورځ روزانه موږ خلک ورځي. تقریبا 2 ورځې مخکې زه خپله هم سره ولاړم. د مدیران هم را سره و د ښاروالۍ ډېر خلک ولو. د ښار سمو کتنه هم وکړله دغه ته هم ورغلو هم د پروشان ته هم ورغلو نور دکانداران ته هم ورغلو. دغسې هم نه ده لکه دا خلک چې وایي خو البته خبره په دې کې ده چې دلته د افغانۍ زموږ خلک د افغانۍ سره ناوله دی. د کلدار سره ډېر عادت و. کم شی چې په افغانۍ باندې پخوا و اوس په هغه باندې ډېر ارزانه سوی دی. یعنې د غوړو ډبه موږ پوښتنه وکړه چې پخوا په 900 افغانۍ وه یا په 850 اوس په 900 ده. دغه رقم وړه چې دی وړه مثلا مخکې په 900 په 1300 په 2000 باندې و اوس د 1500 1400 ته رسیدلی. خو دلته چې کالدار د افغاني په مقابل کې ټیټس په افغاني لوړ سو نو خلک د کالدار حساب ورته کوي. اولا کې دغه شان په کالدار راځي هم نه نو کداغه شی د وخت د افغاني سوکا رواج سي او کالدار بند سي یو مخ نو بیا به موږ خلک د دې سره عادت سي ځکه کم شی چې د خرڅي هغه هم په افغاني او کم شی راني سي هغه هم په افغاني. اوس موږ خلک هم ډیر نه دي ملامت خپل شان په کالدار خرڅ کړي دي. اوس په بازار کې کالدار بند سدي په افغاني باندې راني سي دی بیا بیرته د کالدار حساب ورته کوي په کالدار باندې ګران پرې وځي.
ښاروال صاحب ځینې کلا ښار اوسیدونکو دا شکایت کوي چې که ډالر لوړ سي که کښته سي خو شیان په هغه قیمت وي. اوس په مثال ډالر لوړ دی خو ګران ورکول شي، اوس ډالر ارزانه شوی دی شیان هم ارزانه وي خو دوی بیا هم په هغه قیمتو په لوړ قیمتونه ورکوي. دا مشکل موږ په بازار کې د پروشان سره شریک کړي، خو خبره دا ده چې دا ډالر هم پر ځای باندې نه درېږي. هغه یوه ورځ په 6.5 ته راورسېدی، دا بله ورځ هغه وایي ما سودا په 80 کړې ده، نو دی خو بیا په هغه ورځ باندې نشي ارزانه کولی، خو ما په سودا په 80 کړې په 80 راوړې. که دا ډالر پر دا ځای باندې ودرېږي بل ور دی بیا زه سودا په دا ډالر په 6.5 وکړم، زه بیا هم بېرته راکښته کوم. موږ ته مثالونه وویل یا شیان راښکاره کړه، حالت یې اسناد هم راښکاره کړه چې دا پروند په ډالرو په دغه نه ما په دغه نه ورکول، نن په ډالر په دغه نه دي زه بېرته بیا په دغه نه ورکوم، 10 سنټ یا 15 سنټ یې لوړ کړی. ښاروال صاحب محترم، تاسو کوم شیان ته نرخنامې ورکړي دي که تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې په کومو برخو کې تاسو د پروشانو ته ورکړي دي، پرچون والا ته ورکړي، نانوایانو ته ورکړي، کسابانو ته، لرګو والا ته، چا تاسو نرخنامې ویشلې دي؟ نرخنامې خو موږ کسابانو ته ورکوو او نانوایانو ته ورکوو، دغه ته ورکوو، لرګو والا ته ورکوو. دغه شیان ته چې زموږ د وطن شیان دي چې د دې د خکېږي، دا نور شیان چې د بیابان نه راځي هغه خو آزاد بازار دی، هغه ته نرخ ورکول کېږي نه. اوس نرخ شته، اوس نن نرخ ورکړي خو سبا دغه ډالر چې دی ډالر لوړ شي، یو ډالر لوړ شي هم بېرته هغه نرخ نه چلېږي، بیا به د خلک مجبور وي بېرته بیا لوړوي، او که کښته شو بېرته بیا کښته کوي. نو نرخ په دې شیانو ته ځکه دا ثابت دغه نه لري چې سړی نرخ ورکړي. دغه 3-4 اجناس چې دې ته موږ نرخ ورکوو هر وخت یې ورکوو، هغه نرخ څارنه هم کوو، بازار ته پسې وځو دغه کوو یا عملي کوو په خلکو باندې. ښاروال صاحب محترم، کمیټه چې مټاکلې د هفتوار ځي په میاشت کې ور وځي په ښار کې څارنه کوي دي؟ نه، دا زموږ کمیټه تقریبا هره ورځ وځي، زه خپله ورته وایم هره ورځ روزانه ورته وایم یاره تقریبا چندانې دی ورځ باندې راغلی چې د کمیټه نه وځي دې ته څارنه نه کوي. څارنه یوازې د نرخونو په اړه ده او که د افغانیو ترویج په اړه هم ده چې کالدارو باندې سودا ونه کړي، په نورو بهرنیو اثار باندې سودا ونه کړي؟ کمیټه خو چې ده دلته خو په دې دغه کې د دې دپاره د افغاني ترویج دپاره جلا کمیټه ده، په هغه کې زه غړیتوب لرم، ښاروالي یې نه کې لري د ښاروالي مامورین. نو ښاروالي مامورین یوازې د نرخونو د کنټرول دپاره وځي، د هغه کنټرول کوي، او د افغاني د چې دی هغه بیا موږ خپله کمیټه لرو، هغه کمیټه کې موږ هغه ورځ چې نور دغه وځي موږ زه ورسره وځم. هغه هم د پروشان چې په کلا ښار کې ټول دکاندارانو ولسوالۍ ته شیان ورکوي، له هغو څه غوښتنه څه ده چې دوی دغه شیان ګرانوي او ارزانوي؟ په مثال که شی ګران وي ارزانه سي دی بیا هم په هغه قیمت ورکوي، له هغو څخه غوښتنه مو څه ده ستاسو؟ غوښتنه مو دا ده هلته موږ ورغلو ورته ومو ویل چې زموږ خلک غریبان دي، که په کومه ورځ باندې ډالر لوړ سي ته یې ګرانوي، او چې ډالر کښته سي بیا نه ارزانه کوي، او ما خو پرون په دغه ډالر باندې رانیولې ده. غوښتنه مو دا ده چې دوی د خلکو سره احسان وکړي، خلک غریبان دي، د ساراو خلک راځي چې څونه یې وس کېږي، مسلمانان دي، د دې ښار خلک دي، د دې ولایت او د دې ملت خلک دي، زموږ خلک دربدره دي، احسان دې ورسره وکړي، ښه دې ورسره وکړي، لږ ګټه دې پر وکړي. ښاروال صاحب محترم، د کلا ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د کسابانو ته نرخنامې ورکړي دي، د غوښې نرخ د پسه ده په من په 1400 افغانۍ ده، خو کساب یې په 1300 افغانۍ ورکوي، وایي دوی کنټرول نه لري. موږ کسابان دلته موږ خپله یوه اتحادیه ور جوړه کړې ده چې هغه رئیس لري، معاون لري، معاون یې خپله کسابه هم کوي. دلته موږ هغه راغلی دلته ورته ومو ویل چې دا غوښې موږ نرخ 1400 ورکړي دي او ته ګرانې ورکوي، بیا ورسره ولاړو، خلک مو ورسره ولېږله، دغه کمیټه ورسره ولاړه، د نرخونو کمیټه په ګنج کې هلته پسونه رانیول، هلته یې حلال کړله، پسه بېرته ده پر ځان کوي، ولته یو دغه ورکوي، خو حلال یې کوي رانیسي چې دا په څو پرې وځي، در دغه ګران هلته پرېوته په هغه ورځ. نو موږ مجبور اوسو چې لږ دغه به ورسره کوو، ځکه دی نو خو نو نسي کېدلی چې اوس پر کساب ته به ته وایي چې ته به تاوان کې کوې، کساب موږ ته قناعت راکوي، موږ ورسره ولاړو، هغه کوم نرخ چې موږ کړی وو دا پسونه د په هغه ورځ در دا نرخ بالا پرېوته. خو بیا هم موږ غوښتنه دا ده د خلکو څخه که چا دلته ګران ورکول زموږ سره دې رابطه کوي، موږ به ورځو، هغه به خامخا اصلاح کوو په منو به انشاءالله. کوم دکانداران که شیان ګران ورکوي یا د ستاسو د نرخنامې څخه سرغړونه کوي، تاسو هغه دکان بندوي، جرمه کوي او که نه جرمه کوي؟ جرمانه خو نه پرېږدو او بندوي، دکان ور بندوو، سزا ورکوو، دکان ور بندوو، نور نغدي جرمانه نه جناب. ډېره مننه ښاروال صاحب چې له ډېرو مصروفیتونو سره موږ ته وخت راکړي. خیر اوسې، ستاسو مننه، کور ودان. السلام علیکم. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه ستاسو له حوصلې څخه چې خپرونه مو تر پای شیبو سره تعقیب کړله. دا و تلویزیون او لیدونکي خپرونه، تر بلې داسې خپرونې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، اجازه راکړئ، ښه وخت ولرئ.